بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. تاتارستان ته د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اسلامي امارات لوړپوړي پلاوي سفر. د ازبکستان د انرژي وزیر سره د اوبو او انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور کتنه. او په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان 600 میلیارډ ډالره پانګونه. د لوی او مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 کال د ثور میاشتې 24مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اسلامي امارات لوړپوړي پلاوي په کازان 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان هیواد ته سفر وکړ. اقتصادي معاونیت وایي د اسلامي امارات پلاوی به د کازان 14 نړیوال اقتصادي فورم په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره رسمي لیدنه هم ولري. د اوبو او انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور او مل پلاوی په تاشکند کې د ازبکستان د انرژي له وزیر جورابیک میرزا محمدوف سره وکتل. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د انرژي سکتور په برخه کې د متقابلو اقتصادي ګټو، تخنیکي همکاریو او د دوامدار اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. بل خبر کې د میدان وردک څخه. د میدان وردک ولایت په مرکز میدان ښار او ټولو ولسوالیو کې د تیر 1403 لمریز کال پر مهال 10,000 معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته 380 میلیونه افغانۍ ویشل شوي دي. د یاد ولایت مقام د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې دغه مرسته د تیر یو کال د میاشتني مساعدت په توګه ویشل شوي چې پکې 3251 معلولین او 5990 د ملکي وفات شوو کورنۍ او پاته د تیر اداري د نظامیانو کورنۍ شامل دي. او په پای کې د نړۍ څخه یو ډیر مهم خبر. د سعودي عربستان ولی عهد محمد ابن سلمان تیره ورځ له امریکا سره د اقتصادي ګډون ستراتیژیک تړون له لاسلیک څخه وروسته ویلي چې هیواد غواړي په امریکا کې 600 میلیارډ ډالره پانګونه وکړي. نوموړي هیله ښودلې چې د دغې پانګونې کچه به تر 1 تریلیون ډالرو رسوي. سعودي عربستان او امریکا تیره ورځ دفاعي، امنیتي، ټکنالوژي، فضایي، قانونو او روغتیایي برخو کې هوکړه لیکونه او تړونونه لاسلیک کړل. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.